د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د کابل ښاري ریاست محتسبینو د شپږمې ناحیې اړوند کوټه سنګي سیمه کې د خپلو اصلاحي کړنو په دوام هغه 2 تنه نیولي او د شرعي پرېکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو تور پېژندلي چې په پټه یې سحري کتابونه او په ګوټو کې کارېدونکي توکي خرڅول. له یادو کسانو سره په لویه کچه سحري وسایل او کتابونه شتون درلود چې دا مهال ترې ضبط شوي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت به د هغو ټولو ناوړه کړنو او کارونو په پوره توان مخه نیسي چې په ټولنه کې د خرافاتو ترویج او د غیر شرعي کړنو ترسره کولو ته لاره هواروي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتو او نورو شرعي کړنو مخنیوي په برخه کې د خپلو هڅو په دوام تر دا مهاله زرګونه کوډګر نیولي چې ډیری د شرعي جزا لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شوي دي. مولاي صل وسلم دائما